یاره یو خو د خلکو نه تنګ شوم دا یو د جمعې ورځ یم چوټي نو څوک پرنګ وکړي وی ګیرکاره لیټرین مې خراب دی څوک پرنګ وکړي وایي زما را دیوال کوږ شوی دی ته راشه لږ یې چک کا څوک په وایي ناوه مې اوبه نیولي مړه د خدای خاطر وکړې یاره ګیرکاران خو تاسو تنګ کړل دغه یو د جمعې ورځ یم چوټي په دې خو م لږ پرېږدی که نه چې ته خپل مړی ژوندی خو پکې کوو که نه دغه ګلاب سید بابا د نوسي سنت و هغې نه م په خړه لا نړم یو پکې رنګ وکوي راشه زما کور ټول بیګي را بیګي نه لکه چې بیګي زه د قیامته پورې خو ذمهوار نه یم چې تا له مې 15 کاله مخکې دیوال والې او فرق پکې راغی نو د دې زه ذمهوار شوم سړیه عجیبه خلک یې مړه خدای دې د دې دلکار کور آباد کړي داسې کور راله جوړ کړی دی چې 2 څاڅکي باران وشي نو په کور کې مې ډب ولاړي او بیا پکې په ډب کې دا اوبه پکې ولاړي زه خو به په لامبو موړمه خو ماشومان سکول ته ځي هغوی پکې همدا سرکونډه یړی او کپړې ټولې څښا شولې او سکول ته چې ځي نو پوره مصیبت بیا نورې کپړې بدلې کړي نو شوینه راځه چې دې دلکار پسې ورشو د دې غم وکړو خیر دلکاره او په خیر کاکا زه د جمعې په ورځ کار نه کوم ښه چوټي مې ده دا چوټي را باندې مه زخر کوه چوټي موټي پرېږده دا څنګه کور دې راله جوړ کړی دی ولې څنګه مې لساس کړې خښتې مې لګولې او سم دم کور مې لساس کړې که نه نور یې څه کې ساس کړم تاسو بلاکونه خو نور وړې خښتې او ما له خښتو والا کور ساس کړ نور څه وکړم چې 2 څاڅکي باران وشي دونه اوبه پکې ودرېږي چې ټول چرګان مې پکې مړه شو یاره حاجي صاحب نو تا ته څوک وایي چې چرګان ساته د خدای نیکبختې لیو ساته پکې نه مري